د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د صادراتو 8 میلیارډ ډالر زیاتوالی. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د 1400 کال د اسد په میاشته کې د افغانستان اقتصاد یوه نوې مرحلې ته داخل شو. که څه هم هیواد له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ و، خو شمېرې ښیي چې د تیرو 4 کلونو په اوږدو کې د افغانستان صادراتو د پام وړ وده کړې ده. د راپورونو له مخې د 1400 کال د اسد له میاشتې څخه تر 1404 کال د سنبلې میاشتې پورې افغانستان شاوخوا 7.5 تر 8 میلیارډ ډالرو پورې صادرات کړي دي. دا زیاتوالی نه یوازې د اقتصاد د وړتیا څرګندونه کوي، بلکې دا پیغام هم لري چې افغانستان د کلونو بحران او بهرني اقتصاد ته د اتکا له حالت څخه د خپلواک اقتصادي لوري پر لور روان دی. په دیموکرات جمهوري حکومت کې افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ و چې د صادراتو د ودې مخه یې نیوله. له پراخ فساد، د ګمرکونو د ناپاکۍ، د پولو د کمزوري مدیریت، اداري پیچلتیاوې او د بنسټیزو زیربناوو د نشتوالي له نیولې بیا تر هر څه پورې دغه عوامل لامل کېدل چې د افغانستان توکي د لوړو لګښتونو او اوږد وخت په تېرېدو سره بهرنیو بازارونو ته ورسیږي او سوداګریز فرصتونه له لاسه لاړ شي. سربیره پردې د داخلي صنایعو د پراختیا لپاره د اوږدمهاله پلان نشتوالی دا سبب شوی و چې ډیری صادرات د خامو موادو په بڼه ترسره شي او هیواد ته لږه اقتصادي ګټه ورسیږي. طالبانو د سرحدونو او ګمرکونو د جوړښت په اصلاح تمرکز وکړ او ډېرې ستونزې له همدې لارې حل کړې. د سرحدونو د څارنې ښه والی، د فساد له منځه وړل او د صادراتي پروسو ساده کول د دې لامل شول چې توکي په چټکۍ او لږ لګښت بهر ته صادر شي. همدارنګه د کورني تولید په پیاوړتیا ځانګړې پاملرنه په ځانګړي ډول هغه محصولاتو ته چې لوړ ارزښت لري د صادراتو د ودې زمینه برابره کړه. دا نوې تګلاره او د ځانګړو صنایعو ملاتړ لکه کرنه، لاسي صنایع او قانونونه د دې لامل شول چې افغانستان په نړیوالو بازارونو کې خپل ځای پیاوړی کړي. له مهمو صادراتي توکو څخه د هرات زعفران دي. په نړیوالو بازارونو کې د خپل لوړ کیفیت له امله د سره زر په نوم ځانګړی شهرت لري او کروندګرو ته ډیر عاید برابروي. همدارنګه تازه میوې لکه د کندهار انار، د شمال انګور او د لوګر مڼې په عصري بسته‌بندیو سره صادریږي او په اروپایي هیوادونو کې ان د امریکا په بازارونو کې هم ډیر پلویان لري. دغه محصولات نه یوازې عایداتي ارزښت لري، بلکې د افغانستان د کرنیز ظرفیت نښه هم ګڼل کیږي. د افغانستان لاسي اوبدل شوي غالۍ یا قارینه هم له مهمو صادراتي توکو څخه ګڼل کیږي چې نه یوازې اقتصاد ته ارزښت لري، بلکې د هیواد کلتوري او هنري ارزښتونه هم نړۍ ته معرفي کوي. هره لاسي غالۍ د دې خاورې د هنر او فرهنګ یوه کیسه بیانوي او د هغې په صادرولو سره د افغانستان یوه برخه نړۍ ته وړاندې کیږي. قیمتي ډبرې لکه د پنجشیر زمرود، د بدخشان لاجورد او یاقوت هم له ارزښتناکو صادراتو څخه ګڼل کیږي. په وروستیو کلونو کې د دغو ډبرو یوه برخه پروسس او بسته‌بندي شوې چې ارزښت یې ډېر لوړ شوی او نوي اقتصادي فرصتونه یې رامنځته کړي دي. همدارنګه د افغانستان وچې میوې لکه بادام، چهارمغز، پسته او ممیز هم په نړیوالو بازارونو کې لوړه تقاضا لري. دغه محصولات نه یوازې عایداتي دي، بلکې د تولیدي سیمو د خلکو لپاره هم د کار زمینه برابروي. صادرات د افغانستان لپاره ډېر اقتصادي اهمیت لري. دا یوازینی بهرنی عاید نه دی، بلکې د کار د ایجاد، د کورني تولید د پیاوړتیا او د ژوند معیار د ښه والي سبب هم کیږي. د صادراتو زیاتوالی د ملي عاید د لوړوالي لامل ګرځي او داخلي صنایعو د پراختیا لپاره هڅونه رامنځته کوي. همدارنګه د افغانستان نړیوال ځای لا پیاوړی کوي او نوي سوداګریز فرصتونه پرانیزي. د طالبانو حکومت د صادراتو د بهیر په ښه والي او د ګمرکي خنډونو په کمولو مهم رول لوبولی دی. د فساد د کمښت او د پروسو په سادهوالي له امله افغان سوداګر کولی شي چې خپل توکي په چټکۍ او لږ لګښت صادر کړي. د افغانستان د صادراتو راتلونکی روښانه ښکاري. د دې هیواد جغرافیایي موقعیت چې د منځنۍ اسیا، منځني ختیځ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو پل حیثیت لري، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره بېساري فرصت برابروي. که اوسنی بهیر دوام وکړي او په زیربناوو، د پروسس په فابریکو او بسته‌بندیو کې پانګونه زیاته شي، افغانستان کولی شي له یو وارداتي اقتصاد څخه یو باثباته صادراتي اقتصاد ته واوړي. دا بدلون نه یوازې د هیواد اقتصاد بدلوي، بلکې د میلیونونو خلکو ژوند هم ښه کوي او د خلکو په زړونو کې د راتلونکي هیله ژوندۍ ساتي.